دا ډاډ ورکړو ټول افغانستان ته انشاءالله دا ډاډ ورکړو چې په ژر تر ژره به په انشاءالله په افغانستان کې داسې اقتصادي تحولات راسي چې دوی به خپله هم ورته اریان وي. ځکه زموږ یو داسې غیرتمن ولس دی چې دا کم اوس د دنیا څخه کمې مرستې راځي موږ د هغو مننه کور ودانۍ کوو، خو دا ملک په مرستو او په فقر او په دې باندې اباد کېدلی نه شي تر څو چې موږ په خپل ملک کې ابادي ونه کړو. نو ابادي الحمدلله دغه اوس ابتدا ته چې دغه دوه درې غټ کارونه سوي دي، نور هم انشاءالله موږ کوشش کوو لکه څنګه چې په کابل کې هم دغسې یو غټ سهامي شرکت جوړ شو چې تقریبا 2.5 میلیونه ډالره پانګونه کیږي. نو دا په کرا اخته یې انشاءالله کارونه برابریږي. نو موږ به صبر کوو انشاءالله. امید دی چې ژر تر ژره به په افغانستان کې اقتصادي تحولات مخ پر پیشرفت باندې روانیږي او د افغانستان اقتصاد به سمیږي. خپل په مابین کې به اتحاد و اتفاق د دې دپاره کو په هره موضوع کې، نه یوازې د اقتصاد په موضوع کې. دنیاوالو زموږ ملک نه کوي را جوړ، زموږ ملک یې را خراب کړي. موږ اوس په اخته یو چې هغه ملک خپله جوړوو. که چا کومک را سره وکړي منع یې نه کوو، کورودانه یې کوو، مننه یې کوو. که چا را سره ونه کوي دغه لاس د فقر او دغه نه ورته نیسو. باید زموږ ټوله مجاهدین په دې باندې مطمئن شي انشاءالله چې دوی کومه مشکلات لري اقتصادي هغه کېدلی شي انشاءالله چې ژر تر ژره برابر شي. هغه د دوی د مسؤلیتو په باب چې کومې شی دوی ته تعین شوی دی شاید هغه به د آینده دپاره د دوی پوره مشکلات موږ ورحلوو. کوم معاشات یا یاشه چې د دوی ده هغه به هم انشاءالله ژر تر ژره د دوی داسې یو کفایت په وشي چې دوی به خپله وایي چې بالا زموږ ضرورت نشته ورته. موږ په دې باندې بساینه کوو. نو تاسو دعاګانې کوئ چې الله پاک مو خپل ملک په خپله آباد کړو، نه د نورو په مټ.